جمعه ګل سره یوه د رمل دانه ده. هغه غواړي معلوم کړي چې د رمل دانه بې طرفه ده او کنه. نو هغه په ښوونځي کې د رمل دانه 500 ځلې غورځوي او دا حساب نیسي چې هر عدد پکې څو ځلې راوړي. د حساب نه وروسته د 20 ځلې رمل غورځولو د پایلو د جمع حاصل لپاره اوسط اوشپېته.4 راځي. یعنی هغه چې د 20 ځلو غورځولو هغه کومه پایله چې د هغه راواخلي او هغه عددونه سره جمع کړي نو هر 20 ځلو لپاره دغه یو اوسط راوځي یا دا expected value دی. له ښوونځي څخه کور ته په لاره کې د باران له امله د هغه د معلوماتو جدول لوند شو او دوه قیمتونه دلته به 2 ټکي کېدو 2 قیمتونه ورڅخه پرېمینځل شول. تاسو د جمعه ګل د ډیټاګانو جدول کې 2 نامعلومې فریکوینسیګانې لاسته راوړئ. نو دلته ګورو دا د هغه د معلوماتو جدول دی. دلته د رمل دانه کې چې کوم عددونه راښکاره کېږي دا لیکلي دي او دلته یې ښودلي چې هر یو عدد څو ځلې ښکاره شوی. 2 پکې 10 ځلې ښکاره شوی، 3 پکې 95، 4 پکې 15. نو په همدې ډول دا ټوټل 1500 ځلې دا یې څنګه کړي دي مجموعه د دې لاسته راوړې ده. ښه اوس موږ دا معلوموو چې د یو عدد پکې څو ځلې راغلی او د شپږ عدد پکې څو ځلې راغلی ځکه دا دواړه پاک شوي دي د اوبو په مرسته. نو دا به موږ د نظر دغه جدول څخه لاسته راوړو. نظر دغه معلومات ته چې دلته موږ ته expected value یا اوسط راکړی دی د دې له مخې دا قیمتونه موږ معلوموو. نو لومړی راځو دا ګورو چې د 20 ځلې رمل غورځولو لپاره د جمع د حاصل اوسط دا څه معنی لري. دا معنی لري چې 20 ځلې رمل غورځولو د دې expected value یا اوسط چې دی دا مساوي دی د یو ځلې د رمل دانې غورځولو expected value قیمت ضرب دی 20. نو معنا دا چې دا موږ لیکو چې expected value د څه شي یو ځلې رمل غورځولو دا مساوي دی له څه سره 20 ځلو لپاره څو دی 8.4 دا به تقسیم 20 شي. حساب ماشین به ورته راواخلو لیکو چې 8.4 تقسیم پر 20 دا مساوي کیږي 3.3. لیکو چې دا مساوي شو 3.3. خو اوس دا موږ سره څه مرسته کوي؟ نو مونږ کولی شو چې دغه د فریکوینسي کوم جدول چې مونږ ته راکړل شوی دی د دې له مخې د یو قیمت لپاره د هغې expected value یا تمه کېدونکی قیمت ترلاسه کړو. یعنې که چیرې دلته د یو لپاره مطلقه فریکوینسي دې ته A ووایو او همدارنګه د شپږو لپاره دې مطلقه فریکوینسي دې ته B ووایو. نو اوس که چیرې مونږ د هر ځل رمل غورځولو لپاره expected value یا اوسط قیمت په لاس راوړو نو مونږ به داسې کوو چې د دې هر قیمت ضرب حاصل په خپله فریکوینسي کې دا به راخلو ټولو جمع حاصل به لاسته راوړو. معنا دا چې دلته به لیکو چې A پر 500 ضرب د یو جمع دوهم ته راځو دا به شي 110 پر 500 ضرب د 2. په یاد ولرئ د دې هر یو فریکوینسي په خپل قیمت کې ضربیږي او بیا ورپسې راځو د دریو لپاره لیکو جمع 95 پر 500 ضرب د 3 او بیا جمع څلورم ته راځو 80 پر 500 ضرب د 4 بیا راځو پنځم ته لیکو 15 جمع 15 پر 500 ضرب د 5 او پای کې د شپږو قیمت جمع B پر 500 ضرب د شپږ او دا ټول مساوي کېږي له څه سره دا یو اوسط قیمت دی expected value د هر ځل یو ځل غورځولو لپاره 3.3. اوس د دې ساده کولو لپاره موږ داسې کولی شو چې دواړو خواوې په 500 کې ضرب کړو تر څو دغه مخرجونه له منځه لاړ شي. دا چې په 500 کې ضرب کړو دلته پاتې کېږي A جمع دلته به پاتې شي 110 ضرب 2 دې نه جوړېږي 220 جمع 95 ضرب د 3 دې نه جوړېږي 215 جمع اویا ضرب 4 دې نه جوړېږي 280 او جمع 15
ضرب دی 15 دی نه جوړیږي 315 دلته به ورته ولیکو 315 او بیا جمع بی ضرب شپږ خو شپږ بی شو شپږ بی او دا ټول مساوي کیږي له څه سره 3.3 ضرب دی 1500 نو دې ته به راشو حساب ماشین به راواخلو دا به راوالو ضرب به یې کو تیار قیمت لیکل شوی 1500 کې به ضرب شي مساوي کیږي 1415 لیکو 1415 نو دلته موږ څه وکړه موږ ته معلوم و چې د هر یو رمل غورځول لپاره اوسط دا دی او دا ټول د دغه قیمت سره مساوي دی نو موږ دواړو خواوې په 500 کې ضرب کړلې ضرب 500 دا هم شو او ضرب 500 دا هم شو دا 500 له دې ټولو سره ختمیږي دا هم ختمیږي دا هم ختمیږي دا هم ختمیږي دا هم او دا چې دې کې ضرب شي دې نه جوړیږي 1415 خو اوس د دې ساده کول لپاره موږ راځو د دې دواړو خواونه 220 215 او 280 او 315 دا ثابت قیمتونه دي دا ترېنه منفي کوو نو دا چې کله موږ منفي کوو دلته څه پاتې کیږي موږ سره دې خوا کې پاتې کیږي ا جمع څو شپږ بي دا موږ سره پاتې کیږي او په دې بله خوا کې موږ سره څه پاتې کیږي حساب ماشین ته به راشو 1415 دی له دې څخه موږ کم قیمتونه منفي کوو دلته لیکو منفي 220 منفي 215 منفي 280 او منفي څو دی 315 دلته دی لاندې بل قیمت دی 315 دې نه به موږ ته پلاس راشي 525 نو لیکو چې دا مساوي شوله 525 سره خو دلته ښایي تاسې ووایئ چې دا خو صحیح ده موږ دې حد ته راساده که خو دلته اوس موږ سره دوه مجهولونه دي A او B او موږ سره یوه معادله ده نو دوه مجهولونو لپاره دوه معادلې پکارېږي دا به موږ څنګه لاسته راوړو نو د دې د معلومولو لپاره موږ سره نور معلومات هم شته موږ پوهیږو چې دغه ټولې فریکوینسیانې چې سره جمع شي دا مساوي کیږي له 500 سره نو لیکو چې A جمع 110 جمع 95 جمع 80 جمع 15 او جمع بی دا ټول مساوي کیږي له 500 سره ښه اوس دواړو خواونه چې 110 95 80 او 15 منفي کو دې خوا پاتې کیږي څه شی کینلاس پاتې کیږي A جمع بی نو دا بدلته ولیکو جمع بی او دا به مساوي شي له څو سره دا مساوي کیږي له دې څخه چې دا قیمتونه منفي کوو حساب ماشین ته به راشو دلته لیکو چې 500 منفي 110 منفي 95 منفي 80 منفي 15 دا مساوي کیږي 150 اوس موږ سره دلته دوه معادلې شوې او دوه مجهوله دي کولی شو د تعویض په طریقې حل کو او یا دا چې له دې معادلې څخه دا معادله منفي کو را به شو دا به ترې منفي کو د دې علامه دا ټول په منفي یو کې ضربېږي علامې بدلېږي اوس دا دواړه معادلې سره جمع کوو A او منفي A صفر شو شپږ بي جمع منفي بي دې نه جوړېږي 5 بي دلته به ولیکو ورته 5 بي او دا مساوي کیږي څو دی دا 515 شونه چې یو نیم سل لاړ شي دې نه پاتې کیږي 315 دا مساوي شوله 315 دا قیمت موږ ته کوم ځای نه په لاس راغی دا قیمت راغی له دغه معادلې د یو بل څخه منفي کولو نه خو اوس دلته موږ سره 15 بي مساوي 315 دی بي چې لاس راوړو دواړه خو په 25 نو بي مساوي کیږي له څو سره 15 315 چې 25 شو دې نه جوړېږي 15 نو بي مساوي شو له 15 سره خو اوس A به څو وي دلته موږ پوهېږو چې دلته موږ لاس راوړی و A جمع بي مساوي کیږي 150 سره دا منفي خو موږ پکې وروسته ضرب که نو راځو دلته به ولیکو چې A جمع بي د بي قیمت 15 دی لیکو چې A جمع 15 دا مساوي کیږي له څو سره 150 سره نو کله چې له دې دواړو خواونه 15 منفي کو نو موږ ته قیمت په لاس راځي چې A مساوي شو له څو سره له 15 سره دواړه قیمتونه دا شی په لاس راغله